بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ځل مونږه په نثر باندې او د نثر په ډیفینیشن په تعریف باندې خبره کړه چې نثر څه شی دی. هغې کې مختصرا به دا وکړم چې مونږ د نثر دوه لوی قسمونه مونږ ویلي چې یو تکریري نثر دی او یو تحریري نثر دی. ټیک ده که نه؟ په تکریر کې مونږ ویلي چې یو روزمره ژوند کې مونږ عام خبرې خلکو سره کوو او یو چې کوم دي نو د هغې نه علاوه لږ علمي بحث وي پکې چې هغه واعظین او مقررین یا سیاستدانان یا علماء کرام په جلسو کې په سټیجونو په منبر باندې وایي نو هغه نثر بیا د عام روزمرې نثر نه جدا دی کې علمي بحث وي علمي الفاظ وي. بیا مونږ تحریر کړی چې ساده وي او بل چې کوم دی پوه شي لطیف وي هغې په نسبت لږ ثقیل وي او هغې دا قسمونه نن مونږ د مقصد په اعتبار باندې چې نثر کې کم مقاصدو دپاره نثر مونږ استعمالولی شو، کم موضوعات یا کم مقصدونه یا کم دغه مونږ په دې کې راوړی شو. نو دې څلور قسمه دي. څو قسمه دي؟ څلور. اول چې کوم دی نو هغه بیانیه دی. ټیک شو. دویم چې دی نو هغه وصفیه دی. دریم چې دی نو هغه توضیحیه دی او څلورم چې کوم دی هغه استدلالیه دی. ټیک شو که نه؟ دا نیریټیو انګلیش کې دې دپاره لفظ استعمالېږي که نه؟ د دغه دپاره چې کوم دی پوه شوې سکرپټیو وصفیه دپاره استعمال سره مونږ خیر بغیر په ستاسو په ذهن کې راولم او کوم چې کوم دا ایکسپوزیټري توضیحه او استدلالیه چې کوم دی نو هغې دپاره ارګومنټري لفظونه استعمالېږي خو هغه خیر څه کار نشته. نو دا څلور قسمونه د نثر دي. په دې کې به مونږ د اول قسم چې کوم دی بیانیه دا هغه نثر دی چې په دې کې عموماً مونږه واقعیت قلم بند کوو. هغه حقیقي وي که هغه فرضي وي که هغه تاریخي وي که هغه افسانوي وي هغه واقعیت مونږ په دې کې کوو او په دې کې به یو دغه وي یو تسلسل وي پکې به او د تسلسل به چېرته هم شلېږي نه برقرار به وي دا به روان وي. یعنې په بیانیه نثر کې مونږ واقعیت نګاري واقعیت پکې بیانوو. دا واقعیت فرضي هم کیدی شي حقیقي هم کیدی شي تاریخي هم کیدی شي. خبرې ته مو خیال دی او دا به دې کې به تسلسل وي عموماً په دې کې تسلسل وي. تاسو مثال درکوم چې کوم اسناد مونږ په دې کې راوړو هغه تسلسل به تاسو په خپل په ذهن کې کېږي. تسلسل پکې لکه په دې کې سوانح عمري دا تسلسل دی، تاریخ دا تسلسل دی، داستانونه چې کوم پخواني کیسې به وي که نه دا تسلسل دی پکې، افسانه تسلسل دی، روزنامچه تسلسل دی او ریپورتاژ سفرنامه داسې قسمه اصناف مونږه بیانیه نثر دا چې کوم لیکل کېږي ته بیانیه نثر ویلی شي. خبرې ته مو خیال دی. دې کې به څه واقعیت د بیانیې دي پکې واقعیت به بیانېږي. دې کې مونږ اکثره سوانح عمري او تاریخ ټیک شو که نه او ریپورتاژ سفرنامه وغیره وغیره داسې قسم اصناف مونږ ته په دې کې تکل هم دې کې راځي. په تکل کې بیا دی چې هغه تسلسل برقرار نه ساتي. یعنې بیانیه دی خو تسلسل برقرار نه ساتي. دې کې به تسلسل د برقرار ساتلو کوشش کېږي. کوشش به کوو چې مونږ تسلسل مات نه شي. ټیک شو. دویم چې کوم دی نو هغه دی وصفیه. وصفیه نثر هغه نثر دی چې عموماً په دې کې منظرکشي یا منظرنګاري کېږي. د یو شي یا د یو انسان هغه کړه وړه یا مونږ چې خاکه ورته ویلی شو که نه دا هم په دې ځای کې راځي. کړه وړه یا د یو شي چې کوم دی پوه شو دغه یا د یو منظر بیان خو په دې کې
لیکوال خپل تاثرات هم داخلوي شاملوي او دغه شي خدوخال او کړه هم متمانه کوي. وصف ته کنه صفت ته کنه کلم ته مونږ په داسې دغه باندې کلم اوچتو نو دا وصف دی صفت دی. نو په وصفیه کې مونږ چې کوم دی نو دې کې منظر بیانېږي ټیک شو او د یو شي خدوخال دا بیانېږي ساده الفاظو کې ده. په وصفیه نثر کې منظر بیانېږي پکې. اوس چې موږ په ډرامه کې په افسانه کې په ناول کې کم منظرونه پیش کوو اوس چې په افسانه کې چې کم منظر پیش کېږي دا هم په وصفیه دغه کې راځي په نثر کې راځي. نو په دې کې ټول نه غټه خبره دا ده چې دا څیزونه نو د دې کې بیا موږ سره چې کم اهم څیزونه دي هغه شخصیت نګاري او کردار نګاري. دا څیزونه په دې کې راځي شخصیت نګاري کردار نګاري دا پکې راځي. دې کې موږ هغه دغه کولی شو چې په ادبي اصنافو کې په فکشن کې په افسانوي ادب کې څومره منظرکشي کېږي دا په وصفیه نظم کې دی. لکه چې ته یو څیز بیانوې د یو څیز خدوخال بیانوې کړه خو صفت دی بیانوې که نه او که موږ بخښنه غواړم د هغې خامین بیان کړو نو د ګرامر په حواله باندې هم صفت دی. لکه موږ په عام روزمره ژوند کې صفت صرف هغه څیز ته وایو چې هغې کې خوبي وي. خوبي ته موږ صفت وایو او خامۍ ته موږ صفت نه وایو. خو ګرامر دا وایي چې اسم صفت څه ته ویلی شي چې د یو څیز خامي او خوبي بیان کړی شي. نو خوبي هم په صفت کې راځي او خامي هم په صفت کې راځي. نو دا درېیم قسم چې کوم دی وصفیه دی او دې کې منظر نګاري کېږي او عموما په دې کې شخصیت نګاري او کردار نګاري دا څیزونه پکې ډېر راځي. او په افسانه کې یا په ډرامه کې یا په ناول کې په داستان کې چې کوم منظرکشي کېږي دا عموما د دې وصفیه نظم هغه دی. درېیم چې کوم موږ سره دی نو هغه دی توضیحیه. توضیحیه نثر چې کوم دی نو دا عموما په دې کې مونږ د یوې نظریې د یو سوچ د یوې عقیدې یا د یو مسلک وضاحت کوو. توضیح ده که نه تشریح ده که نه وضاحت ده که نه. نو وضاحت داسې کوو چې مونږ د هغې هر اړخ باندې رڼا واچوو. که مونږ په یو نظریې باندې قلم پورته کوو او یو نظریه د خلکو مخې ته ږدو نو د هغې نظریې په هر اړخ باندې به مونږ خبره کوو او دومره وضاحت سره به کوو چې کاري په خبره باندې په اسانه پوه شي یا د هغه نظریې چې کم لب او لباب او خلاصه وي یا د هغه نظریې چې کم مرکزي خیال وي چې هغه مونږ ډېره په اسانه د کاري ذهن ته منتقل کړو. نو دې کې به عموما څه کېږي دې کې عقیده نظریه وغیره دا پکې د بحث لاندې راځي. په دې بحث کېږي په توضیحیه نثر کې په یوه نظریه یا په یوه عقیده باندې داسې بحث کېږي چې د هغې هر اړخ مونږه واضحه کړو چې یو اړخ یې مونږ نه تاریک یا پټه پاتې نه شي. نو داسې قسمه نثر ته چې کوم دی نو هغې ته توضیحیه نثر ویلی شي. په دې کې عموما علمي خبرې ډېرې راځي ځکه چې توضیح او تشریح خو د علم کار دی که نه د عوام دغه نه ده. یا ساینسي مضامین هم په دې کې راتلی شي په دې باندې هم خبره کېدی شي دا هم پکې راځي. څلورم چې کوم موږ سره دی نو هغه دی استدلالیه. دې کې یوه دعوه یو کس یوه دعوه کوي او هغه خپله دعوه چې کومه ده کړې وي په داسې منطقي دلایلو باندې خلکو ته وړاندې کړي چې کاري د هغه دلایلو په رڼا کې دا د دعوه ومني. خبرې ته م خیال دی استدلالیه نثر هغه نثر دی چې د یوې دعوې دپاره داسې منطقي دلیلونه راوړلی شي چې کاري
دغه دلیلونه واوري او مجبور شي چې ستا دعوا ومني. داسې قسمه نثر ته چې کوم دی نو څه ویلی شي، هو ستا په دلیلونو کې به وزن وي او ترتیب به پکې وي. که دلیل بې ځایه وي، بې وزنه وي یا بې بنیاده وي، نو بیا به هغسې ګپ وي. هغه خبرې دی خیال دی هغه هېڅ اثر نه کوي، مؤثر به نه وي هغه. ځکه چې که ته یو نظریه پیش کړې او ته منګړت دلیلونه راوړې، نو هلته کې خورشید صاحب ناست دی، خو عالم دی، هغه به ستا د منګړت دلیلونه یې خامخا جواب کوي. تاسو به ادبي دنیا کې دا کتلي وي، خو موږ عموما د رساله او دغه ډېر نه ګورو که نه. په دې کې که تاسو وګورئ چې څومره د پښتو ژبې عموما رسالې راځي، دې کې باقاعده یو سلسله د سوال او جواب یو بل سره په دلیلونو باندې کېږي لګي. لکه زه تاسو ته مثال در کومه چې یو ټایم و، دا ډېر وخت خبره ده، 4 نوي داسې خواوشا خبره به وي که نه، چې رقیب لفظ باندې د الله دې وسو بخي شیرشاه ترخوي صاحب او ډاکټر تاج الدین تاجور ژوندی دی اوس که نه، دې تر منځه په دې باندې یو بحث روان و. دی ویل چې رقیب دی، رقیب دا الله صفاتي نوم دی، موږ چې کوم د عام ځای کې استعمالوو دا غلط دی. شیرشاه صاحب دا غلط دی، او د هغې جواب وکړو چې نه، رقیب د عربۍ نوم دی، د الله صفاتي نوم هم دی، د عربۍ لفظ د الله صفاتي نوم هم دی، خو په عجمي دنیا کې دا د یو څیز باندې 2 کسانو میندلو کې یو بل رقیب بیا دې دپاره بیا هغه باقاعده د مختلفو قاموسونو او ډکشنرو حوالې ورکړې تاجور صاحب. نو په دې باندې د دې 3 مقالې 15 جواب در جواب هغه چاپ شو په خپله رساله کې. نو داسې په اخبارونو کې هم راځي، که تاسو وګورئ پښتو اخبار څوک ګوري، داسې چې یو قسم. نو مطلب مې د وینا دا دی که څوک منګړت دلیل پیش کړي، نو بیا د هغې جواب چې کوم د مجاهد صاحب به کوي، نو جواب یې کوي، نو هغه رد شو که نه بیا، او په خپل منطقي دلیلونو باندې هغې جواب کې لګوي. نو بیا هغې مطلب دا شي چې چا منګړت دلیل راوړي وي، د هغه حیثیت او شان راوغورځېږي، بیا خلکو ته د عالم په ځای باندې یو جاهل ښکاره شي. لکه یو امفل مقاله ما کاته، هغې کې یو خبره کړې وه چې د حضرت آدم علیه السلام به په جنت کې پښتو ویله، نو هغه سره هېڅ دلیل نه و. دا چې کومه منګړت خبره وه، نو هغې باندې لکه مونږ تاسو ټول به په دې خبره باندې دغه شو چې یاره څه خبره کې دلیل راوړه، ته دعوه کوې، دا دعوه ده اوس، دا استدلالیه مسله، دا دعوه ده چې حضرت آدم علیه السلام به په جنت کې پښتو ویله. و دې دعوې دپاره ته دلیلونه راوړه که نه، که تا سره تورات کې وي، که انجیل کې وي، که زبور کې وي، که قرآن کې، که صحیفو تاسو سره چاته داسې حوالې وي. خو بیا د حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر عیسی علیه السلام پورې چې کوم انجیل راغلی دی، په دې ټولو کې چې څومره مخکې زمانه تېره شوې ده او اهم نکات قرآن د ټولو مجموعه ده. دا تاسو یاد ساتئ، قرآن د ټولو مجموعه ده. داسې شیز چې هلته کې بیان شوي دلته نه وي بیان شوی، دا ناممکنه ده. نو که صحیفو کې هم څه راغلي وي، هم قرآن ته کې حواله ورکړې د هغې شته، نو ته دلیل ورکړه که نه چې دا داسې دي، دلیل تا سره شته نه او ته خبره کوې لګې بیا. او نن سبا د الله رحم وکړي، بس صرف کاغذ توروه او پیسې ورکوه، او بس دا د ایم فل او پی ایچ ډي ډګرۍ نه دي چې بس تاسو په فیسبوک باندې ګورئ چې پلانکي صاحب ته میلاو شو، پلانکي صاحب ته میلاو شو، پلانکي صاحب ته میلاو شو. نور د علم تپوس مه کوه چې د سره او یا چې چا پی ایچ ډي نه کړي دي څومره اوسه پورې، هغې دغې پی ایچ ډي د قوم په کومه فایده باندې راوستې ده. که بار څوک کوي نو هغې د قوم دپاره فایده وي، چې کوم فیلډ کې څوک ریسرچ وکړي او پی ایچ ډي وکړي، هغه بیا یې کې مخکې کار کې لګوي، کیني نه بیا مونږ خو دې لپاره چې انکریمنټ راته ولګي او پوسټ راته میلاو شي، او په دې باندې کینچي چالو لګوي که نه، بیا د دې دې معافي بخښنه ډېره غواړم. کینچي کړپی سیسټم دی او بس پیسټ کټ او پیسټ والا خبره ده، پوه شوې. نو مطلب مې دا چې استدلال دې کې به ته د خپله دعوه به کوې، په خپله دعوه به په منطقي دلیلونو ثابتې. که ستا دلیل منطقي نه وي، ترتیب او وزن پکې نه وي، نو بیا به ستا دعوه فضول وي. خبره ته مو خیال دی. نو مونږه نن د نثر چې کوم دی هغه مقصدي اعتبار سره د هغې 4 قسمونه ویلم، یو بیانیه و، بل وصفیه و، بل توضیحیه و، او بل استدلالیه و. ټیک شو؟ بیانیه واقعیت بیانوي، وصفیه وصف کوي، منظرکشي کې کردار نګاري کوي، شخصیت نګاري کوي. توضیحه په یو نقطه باندې یا په یو مسله باندې
یو مسله باندې یا په یو عقیده باندې مسله دلته دا کولی شو سره مسله باندې یا په یو عقیده باندې دې باندې بحث کول دي او بحث داسې کول دي چې د هغې هر اړخ مونږه برابر سیره کړو او مخې ته یې کېږو چې مونږ نه د هغې یو اړخ هم پوشیده پاتې نه شي. او استدلالیه دا خو ډېره اسانه خبره چې کوم لیکوال دعوه وکړي دعوه کوي او دې دعوې دپاره به منطقي دلیلونه راوړي وزن به پکې وي ترتیب پکې وي نو داسې نثر ته استدلالیه نثر ویلی شي. استدلال ثبوت ته وایي دلیل ته وایي که نه دا ویلی شي. اوس که ستاسو په ذهن کې په دې ځای پورې که تېر لیکچر هم پکې خیر شامل کړئ